وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د سورة البقره 21 نمبر آیت ته رسیدلي. 21 نمبر آیت کې الله رب العزت ټولو خلکو له دعوت ورکړی او د دې خبرې چې بندګي د خپل رب وکړئ، هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه مخکیني هم، دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي. په دې خبره ختمه شوې. دغه آیت به ورسره بیا ووایو، په هغې کې یو څو مسلې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، اے خلکو، خطاب ټولو ته دی. پرون دا خبره بیان شوې او داسې خطاب په قرآن کې 18 پیرې راغلی دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندګي وکئ د خپل رب، الذي خلقکم، هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړي یئ. ګوره دی دې دپاره ووایي چې تاسو پیدا کړي، یعنی دا د الله احسان دی او انعام دی په تاسو باندې. نو چې چا د باندې احسان کړی دی او تاسو پیدا کړي، د هغه بندګي وکړئ. لوی احسان د الله په دې بندګانو باندې دا دی چې دی پیدا کړي دي، د نیش نشته کړي دي. نو الله ورته یو غوره نعمت رایاد کو چې چا د باندې دومره لوی نعمت کړی دی، نو بیا د هغه بندګي کوئ که نه. والذین من قبلکم، او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو. دی ورسره دې دپاره ووایي چې دا وهم لرې شي. که څوک دا وایي چې زه خو د پلار نیکه نه پیدا یم، نو سوال دا دی چې ستا د پلار نیکه چا پیدا کړي وو؟ هغه هم الله پیدا کړي دي. ته الله پیدا کړی، نو د پخواني دا هم الله پیدا کړي دي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو متقیان شئ، یا چې تاسو بچ شئ د اور نه، ځان بچ کئ د اور نه. ښه، مخکې ووایي چې ای خلکو بندګي وکئ د خپل رب. نو چې سړی د الله بندګي کوي، نو دی تقوادار نه شو؟ نو بیا پکې دې خبرې ته څه ضرورت شو چې تاسو نه تقوادار جوړ شي؟ نه نه، وی بندګي وکړئ. نو دا بندګي د تقوا نه ده. وی بندګي وکړئ چې تقوادار شي. نه نه، نو بندګي خو دا وخته پورې بندګي نه چې څو پورې خالص نه، خو به لازم خالص وی بندګي وکړئ چې تاسو تقوادار شئ. نه نه، هغه لازم بندګي دا وخته پورې بندګي نه ده چې څو پورې د هغې شان نه کړي څنګه چې الله ویلي. دا خو واضحه ده. بارک الله فیک، دی جواب دی. بندګي د الله ډېر خلک کوي. اوس د مسلمانانو ته وګوره، ټول دا وایي موږ د الله بندګي کوو، خو ټول خو تقوادار نه دي که نه. تقوا د ځان له مقام دی د الله په بندګۍ کې، د اوچت مقام دی. یو سړی لګیا دی ټک خطا عبادت د الله کوي، تقوا پکې نشته، د الله نه صحیح نه یېرېږي، دی موږ زر الله بندګي کوو. نو بندګي وکړه چې ته ورسې د تقوا مرتبې ته.
هغه بیا اوچته مرتبه ده. دیسې پورې پرون خبره شوې وه، خو د یو څو خبرې پکې نن زیاتي بیان شو. اوس د دې نه بعد نور نعمتونه به ذکر کیږي او نور عقلی دلایل به ذکر کیږي. رب العالمین په قرآن کې عقلی دلایل هم ذکر کوي. نو دا خبره یاده کوي چې کله ستا د چا سره باسي په توحید کې د اسلام په باره کې، نو د هغه سره صرف په دې خو کار نه کېږي چې ته ورته نقلي دلایل ښیې د قرآن او د حدیث، نه ته به ورته عقلي هم ښیې. ځکه چې کېدای شي هغه تا ته ووایي چې زه ستا د قرآن نه منم، دا خو ته منې. زه ستاسو د پیغمبر د حدیثونه نه منم، دا خو ته منې. نو بیا به په عقلي دلایلو کې راګیرې، عقلي دلایل به ورته هم ښیې. او په دې کې به راشي انشاءالله د ابراهیم علیه السلام دعوت خپل قوم ته سورة الانعام کې څنګه دلایل هغه ښوولي وو چې بندګي یوازې د الله په کار ده. نو هغه دلایل دا دي. دا دلایل چې ښویې کېږي او دا نعمتونه چې را روان بیانېږي، دا د دې دپاره بیانېږي چې کوم رب چې دا احسانات کړي دي او دا دلایل چې د کوم رب په قدرت دلالت کوي د هغه رب بندګي په کار ده د بل چا نه. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه خوره. فرش خورولو ته وایي، فراشه یعنې خوره کړې ده دا ځمکه. نو بیا سبحان الله داسې ناشنای پیدا کړې ده چې نه ډېره سخته ده چې ژوند پرې نه تېرېږي او نه ډېره پسته ده چې ژوند پرې نه تېرېږي. مناسب ده د دې مخلوق د اوسېدو دپاره. والسماء بناء، او اسمان چت او ګرځولی د اسمان چت، دا هم د الله یو نعمت هم دی او د الله د قدرت دلیل هم دی. او را به شي انشاءالله پر روانو درسونو کې چې الله سبحانه وتعالی مخکې ځمکه پیدا کړې ده، بیا اسمان پیدا کړی، ثم استوى الى السماء. ناول ځمکه پیدا شوې ده، بیا اسمان دی، بیا د هغې نه بعد یې ځمکه غوړولې ده. نو دلته ځکه ځمکه د اسمان نه مخکې ذکر شو. وأنزل من السماء ماء، او رالیږلي دي او رالیږي د برې نه اوبه. السما د بره طرف ته ویلی کېږي په عربۍ کې، د اسمان نه اوبه راورولي دي. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس راوباسي په دغه اوبو باندې د میوو او غلو نه. الثمرات د میوو ته وایي، غلو ته وایي. هر هغه شی چې د ځمکې نه راوځي او خلک یې استعمالوي د خوراک دپاره، د فایدې دپاره، میوه او غله. رزقا لکم دپاره د خوراک ستاسو. میوو او غلو کې فایده ده چې تاسو د هغې نه خوراک کوئ، ستاسو رزق ګرځېدلی. فلا تجعلوا لله اندادا، بس مه ګرځوئ د الله دپاره شریکان. دې ته په علم کې تفریع ویلی کېږي. تفریع معنی څه ده؟ اذا كان الامر كذلك فلا تجعلوا لله اندادا. مخکې وي چې الله تاسو پیدا کړي، ستاسو مشران یې پیدا کړي، ځمکه یې پیدا کړې ده، اسمان یې پیدا کړی دی، اسمان نه اوبه راوروئ، د هغې سره د ځمکې نه میوې او غلې راوځي، تاسو د هغې نه خوراک کوئ. نو چې دا هر څه داسې دي او الله کړي دي، نو بیا د الله سره مه ګرځوئ شریکان. فلا تجعلوا لله اندادا. انداد دا جمع د نید ده، دا شریک ته وایي، هم صفت د الله سره جوړول. لازم نه ده که اوس څوک دا وایي چې د مکې مشرکانو خو چېرته دا خبره نه ده کړې
چې زمونږ دا پلانې معبود یا دا پلانې بود بلکل داسې دی لکه الله، داسې خو هغوی چېرته هم نه دي ویلي، که ویلی دي نه یې دي ویلي. نو څنګه دلته الله وایي چې مه جوړوئ د هغه الله سره شریکان او انداد، د هغه هم مثل، د هغه هم صفته مه جوړوئ. نو جواب دا دی چې څوک په یو خاص صفت کې د الله سره مخلوق شریک کی نو د الله دپاره نید جوړ کو، هم صفت یې ونیو. اگر که په یو خبره کې ورسره شریک کی، که یو څوک دا وایي والعیاذ بالله چې دا پلانې داسې رزق ورکوي لکه څنګه چې الله ورکوي، نو د الله سره نید جوړ کو، د الله سره شریک پیدا کو، هم صفت یې الله له پیدا کو. نو لازم نه دی چې دی به داسې وایي چې د الله چې څومره صفات دي او کارونه دي دی ورسره په هغه ټولو کې شریک دي، چې په یو کې ورسره شریک کو په ټولو کې شریک شو. برخدار خو یې وله پیدا کو، که شریک یې وله پیدا کو. فلا تجعلوا لله اندادا، بس مه ګرځوئ د الله دپاره شریکان. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ. اوس د دې څه معنی تاسو پوهیږئ؟ نو یو دا چې والله عالم معنی دی تاسو پوهیږئ علم د سره شتي، سره د علم تاسو لګئ په شرک کې پراته، او داسې ډېر ګمراهان شتي په دې نورو امتونو کې او زموږ په دې امت کې هم. یهود سره د علمه په کفر او شرک کې پرېوتو، نصارا، نورو مذهبونو والا. او زمونږ د امت ته وګوره په دې کې چې کوم قبر پرستی، پیر پرستی، دا مشرکان دي، دوی هم سره د علمه دی چې قرآن ورسره شتي، حدیث شتي، بیانوي هم، درسونه هم کوي، دورې هم کوي، او سره د هغې د الله سره چې دی نو شریکان او برخداران جوړ کړي دي. یا معنی دا دی چې وانتم تعلمون، او تاسو ته ښه پته شتي چې د هغه الله برخدار نشتي. او یا معنی دا ده وانتم تعلمون، تاسو ته ښه پته شتي چې دا کوم برخداران چې تاسو د الله سره شریک کړي دي د دوی او د الله په منځ کې ډېر فرق دی، د تاسو ته هم پته ده، او بیا هم شرک کوئ، دا خو هغوی ته هم پته، او په خپله هغوی په ځان باندې حجت دا قایم کړی و چې کله به سخته پرې راغله نو بیا به یې صرف الله ته چغې والي، بیا به ترې الله یېرو. نو ښه ورته پته ده چې دا بوتان داسې نه دي لکه څنګه چې الله دي، او د هغې باوجود د الله څخه برخداران جوړ کړي دي. د هرې زمانې مشرکان، دا خبره صرف د مکې مشرکانو پورې خاص نه ده، دا قرآن دې دپاره دی چې موږ ته درس او عبرت وویلو. که داسې شي چې دا خبرې د هغه وخت د خلکو دي، بیا خو ټول قرآن ته د هغوی دپاره کو، نو ته څه کړې؟ د هرې زمانې مشرک چې دی هغه ته دا ښه پته ده چې دا څوک چې ما د الله سره شریک کړی دی په ده کې او په الله کې ډېر فرق دی، او بیا مې لګیا دی برخدار یې ورسره جوړ کړی. لکه اوس یو سړی قبر ته ولاړ دی او دا پلانې بابا دی او علانې دی، خو ته پته دی چې دا پلانې مړ شوی دی، او دا ورته هم پته دی چې په الله باندې مرګ نه راځي، بیا هم پروت دی دته. او داسې ډېر فرقونه ورته معلوم دي، په خپله یې مني چې او په ده کې دا کمزورتیا شتي او دا په الله کې دا کمزورتیا او دا عیب نشتي، او بیا یې برخدار ته جوړ کړی. او یا معنی دا د بعضو مفسرین ویلي وانتم تعلمون، او تاسو ته ښه پته ده چې دا کم کارونه چې په دې تیر شوي آیت کې ذکر شو، په دې آیت کې دا د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی، دا هم تاسو ته پته ده. ګوره دا ټول مني چې موږ چا پیدا کړي وو؟ الله. بیا ورسره نور مخلوق شریک کړی. دا مني چې باران الله راوروي، د ځمکه الله پیدا کړې، د اسمان الله پیدا کړې. را به شي انشاءالله پر روان درسونو کې الله وایي که ته دوی تپوس وکړي دوی به وایي چې د هر څه الله پیدا کړي. نو سبحان الله ښه مني چې د الله هر څه پیدا کړي دی، او زموږ دا معبودان دا باطل دوی دا نشي پیدا کولی، او بیا هم د الله سره شریک کړي دي. خلاصه د آیت دا ده چې ای انسانانو، ای خلکو،
الله د سره دومره ښه کړي دي چې تاسو یې پیدا کړي یې د نیش نشته کړي یې ستاسو پلار نیکه هغه پیدا کړي دي بیا یې ستاسو دپاره دا ځمکه پیدا کړي دي چې تاسو پرې ژوند تېروئ نو دا ښایسته اسمان یې د باندې چت ګرځولی دی بیا یې د دې چت نه اوبه راورولي دي په هغې سره میوې او فصل د ځمکې نه راویستی دی چې تاسو دپاره رزق وګرځي نو دا به څومره لویه بې وفایي چې کوم رب دومره احسانات کړي دي د هغه رب په بندګۍ کې دې مخلوق شریک کړی شي دا به څومره لویه بې وفایي اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی رښتینوالی د قرآن او د پیغمبر بیانوي سوال زړه کې راځي چې دلته دې خبرې ته څه ضرورت ګوره په دې 21 آیت کې وایي چې ای خلکو څه چلو کوئ بندګي وکړئ د خپل رب اوس بندګي ته د کوم ځای نه زده کې هغه ته د قرآن نه زده کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې ستا والعیاذ بالله شکی په دې دوو کې په قرآن کې او په پیغمبر کې نو بیا خو ته عبادت نشي کولی نو ځکه تا ته صدق او رښتینوالی اوستا ته بیانوي د قرآن چې هغه سرچینه د عباداتو او د هدایتو ده او صدق او رښتینوالی د هغه انسان چې هغه استاز دی د دې امت او د عبادات ورته ښوولي دي و چې د چا په استاز باندې یقین نه نو د استاز نه به څه زده کړي څه به ترې زده کړي نه زده کړي دا به یقین نشته نو ځکه دلته رښتینوالی اوس د قرآن بیانوي مخکې ویلو که نه صورت چې شروع شو لا ریب فی په دې کتاب کې شک نشته نو دلته اوس هغه خبرې ښه وضاحت دی وإن كنتم في ريب مما نزلنا او کچرته تاسو په شک یې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بند باندې عبدنا او نزلنا دو خبرې دي نزلنا یعنی قرآن د برې نه کته را نازل شوی دی دلیل دی چې الله په عرش ته پاسه ده او په دې به نور هم دلایل راشي عبدنا بنده ته پیغمبر ته بنده ویلی دی نو د پیغمبر مقام که ډېر هم اعلی دی خو الله ته نه رسي او نه به د الله سره شریک کې او دا د پیغمبر سره محبت نه دی چې ته د پیغمبر راولې او الله سره شریک دا د الله بنده دی نو څومره لوی ظلم دی چې ته معبود او بنده شریک علی عبدنا که چرته تاسو شک کیئ فأتوا بسورة من مثله نو راوړئ یو صورت په شان د قرآن راشئ بیا مقابله وکئ که چرته شک کیئ د هغه څه په باره کې چې نازل شوی دی په بنده د الله باندې دې کې د پیغمبر رښتینوالی کوم ځای کې دی پیغمبر وایي چې دا د الله کتاب دی نو د هغه رښتینوالی به کوم پروت دی که چېرته تاسو شک یې کافرانو بیا راوځئ مقابلې ته مقابله بیا په دې صورت وکئ په دې طریقې سره وکئ چې د دې قرآن د صورتونو په شان یو صورت راوړئ چې په فصاحت بلاغت په رښتینوالي او په حکمتونو کې په علمونو کې د دې په شانې راوړئ یو صورت خو راوړئ دا چیلنج دی د الله طرف او الله په یو صورت سره تحدي ورکړه قرآن کې اعجاز دی یعنی ټول مخلوق عجزه دی چې داسې قرآن راوړي ځکه چې دا د الله حقیقي کلام دی د قیامت سحر به راشي خو څوک یې نشي راوړی او ښه کوششونه کړي دي دې کافران او دغه ته ګورې نه دا مسیلمة الکذاب
هغه هم یو څو خبرې لیکلې وي دا ایتونه په ما نازل شوي دي. ماشومانان ورپورې خندل، ماشومانان ورپورې خندل. والخابزات خبزه او څه لګیا و ټکي به یې ویل وي دا په ما باندې وحي راغلی دی، خلکو ورپورې خندل. دا چیلنج ګوره الله په یو څو مرحلو ورکړی دی چې یو ځای کې ویلي دي قرآن په شان قرآن راوړي، او یو ځای کې ویلي دي چې د دې قرآن د سورتونو په شان لس سورتونه راوړي. په سورت هود کې دي، دلته یې څه ویلي دي؟ یو سورت راوړي. او سورت څه ته وایي؟ د قرآن یو حصه چې د هغې اولنی سر ومي او اخرنی سر وي، دې ته سورت وایي. او کم سے کم 3 آیت ہے. ولې کم سے کم 3 آیت؟ ځکه چې 3 آیتونه کم صورت نشته. نو سورة الکوثر 3 آیت دی. نو چیلنج دا دی چې تاسو یو صورت راوړئ 3 آیت دي. که چېرته تاسو شک کیئ او نه منئ حقانیت د قرآن نو بیا راوړئ یو صورت. وادعوا شهداءكم من دون الله، او راوغواړئ خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه. وادعو دلته 2 معنی دي. راوغواړئ یعنی رای ولئ، کله داسې راغوښته چې پلانې ته راشه زما مرسته وکړه. او راوغواړئ یعنی دعاګانې وغواړئ. تاسو خاص هم لګیئ پراته یې بوتانو ته یو ته او بل ته، نو د هغوی نه څه وغواړئ؟ دعاګانې وغواړئ چې راشي او یا ستاسو مرسته وکړي. شهداءکم ستاسو ملګري، ستاسو مددګاران، ستاسو معبودان چې تاسو د الله سره شریک کړي دي من دون الله د الله نه علاوه. إن كنتم صادقين كچرت تاسو رښتیني یئ. نو معنی دا شوه چې ودعو کې 2 قسمه خبرې پرتې دي. معنی دا چې د ژوندي چې کوم دي دا هم راولئ، ستاسو د ملګري، د مولیان، د قبیلې والا، د خاندان والا، د قوم والا، دا ټول راولئ. او ورسره هغه معبودان هم راوبلئ چې هغه تاسو د الله سره شریک کړي دي، رای ولئ او دا کار وکئ. سبحان الله، څه ناشنا تحدي الله ورکړې ده. لا سمازاد وي چې څوک راولئ رای ولئ. ستاسو څه خیال دی چې دا کار به هغوی کولی شو او نه یې دی کړی؟ نه شوی کولی. که دا کار هغوی کولی شوی خو کړی به یې، ځکه چې لو دشمني و د قرآن سره. نو ځکه الله وایي فإن لم تفعلوا، بس که چېرې دا کار مو ونه کو. اوس ګوره الله یره بیانوي څوک چې د قرآن ته دروغجن وي هغه یروي په دې آیت کې. بس که چېرې دا کار تاسو ونه کو، دیز کې یو پټه خبره پرته ده. فآمنو، که دا کار ونه کو نو بیا ایمان راوړئ که نه. څومره ظالمان دي. چیلنج ول الله ورکړی دی تحدي. نو چې دا تحدي تاسو نشئ پوره کولی نو معنی دا چې دا قرآن څه دی؟ رښتینی کتاب دی. نو چې نشئ کولی او دلیل دی په دې چې قرآن رښتینی کتاب دی، نو ظالمانو بیا خو ایمان راوړئ که نه. فآمنو ولن تفعلوا، او هیڅ چرې کولی نشئ. الله اکبر. دې ته وایي د غیب خبر، دا د مستقبل خبر دی. الله ورته وایي که دا کار تاسو ونه کو او کولی هم نشئ، نو الله خو په غیبو خبر دی. الله ته خو د روان وخت پته ده. الله وایي کولی هم نشئ. سبحان الله، نه د اوسه پورې چا کړی دی او نه به د قیامته پورې وکړي. دا کار هېڅوک نشي کولی. څه دلیل دی پې چې څوک یې نشي کولی؟ نه. تاسو ته مخې ته څه دي؟ الله وایي ولن تفعلوا.
نورې خبرې پرېږدي دا خو ډېرې خبرې دي که موږ ووایو چې ولې نشي کولی او ډېرې خبرې دي دې ځای کې سوال چې ستا نه وشي کله به درس کې نو دا د دغه آیت سره تعلق ساتي هغې ته ګوره دلیل څه دی چې دوی نشي کولی الله وی ولن تفعلوا که دا کار ونه کو او هیڅ چرې کولی نشي لن یعنی هیڅ چرې نشي کولی دا کار تاسو نو چې نشي کولی نو بیا خو راشي ایمان راوړئ که نه د دې پیغمبر ومنئ د الله ومنئ د کتاب ومنئ څومره مهربانه باچا دی نو ځکه ورته وایي فاتقوا النار بس ویریږئ د اور نه څنګه به یریږئ د اور نه یعنی د ایمان په قبلولو سره پاتې به کیسه شو خو راشئ د ایمان قبول کوئ که رب العالمین خیر غواړي د دې مخلوق دپاره ما یفعل الله بعذابکم الله وی لکه رابئ سورة النساء که الله وی زه ستاسو په عذاب څه کوم څه فایده میلاویږي الله ته چې موږ له عذاب راکړي که چېرته موږ ایمان راوړو خو دې بعضو خلکو د ځان سره په خپله ظلم کړی دی دومره واضحه دلایل چې داسې قرآن تاسو نشئ راوړی نو راشئ په ایمان راوړئ که او ځان بچ کوي د اور نه دا ناشنا اور دی التي وقودها الناس والحجاره هغه اور چې خشاک د هغې خلک او کاڼي دي الحجاره کاڼي ته وایي نو سوچ وکئ چې دا به څنګه اوري چې دا بلیږي په څه په کاڼو سره یا خو ترې مراد عام کاڼي دي او بعضو مفسرین ویلي چې د مشرکانو دا بوتان چې کوم د کاڼو نه جوړ دي دا به دې جهنم ته ور واچولی شي نو په دې سره به دا اور ګرمېږي او دا کار به الله ولې کوي د هغوی د ذلیله کولو لپاره یا د باباګانو په دې خوا کې چې دا کم کاڼي پراته دا به الله راولي د جهنم ته به ور واچوي د اور به بې تیزېږي په خلکو باندې به دا اور ګرمېږي اعدت للکافرین تیار شوی د کافرانو لره دی جمله کې یو څو فایدې یوه چې اور وس شتي او زه کوشش کوم چې خبره لنډه کوم د اوږدې خبرې ټیم ډېره دی په دې باندې ما د عقیدې په درسونو کې الحمدلله ښه تفصیلي بحث کړی چې د اهل سنت والجماعت او د اهل الحدیث څه عقیده ده د جنت او د جهنم په باره کې خلاصه د هغې دا د دلایلو په رڼا کې چې جنت او جهنم دواړه شتي الله پیدا کړي دي او دواړه به یي اگر که خلکو پکې اختلافات کړي دي او خپل دلایل هغه موږ خپل ځای کې ذکر کړي دي خو جنت او جهنم شتي او دواړه به همیشه یي ځکه چې د بعضو پکې دا عقیده هم د وي جهنم کې به څه وخته پورې داخله کې بیا به داخله کوم ختم شي جهنم به هم ختم شي نه جنت او جهنم د دواړه د همیشه دپاره دي او اوس هم شتي یو دا خبره یاده کړئ بل دا سوال زړه کې راځي چې څه ضرورت دی چې د اوس نه الله جهنم تیار کړی دی نو جواب د هغې دا دی چې د دې دپاره الله جنت او جهنم د اوس نه تیار کړي دي یا د مخکې نه چې خلک کوشش کوي د جنت ته ګټلو او ویریږي د جهنم نه دغه شی خپل قدرت یې پکې راښکاره کړی او دا جهنم د وجود د په دنیا کې هم اثر کوي څه اثر کوي ګرمۍ کې او سا علي او په جمع کې نو چې سا راکاږي جمع دی چې سا پرېږدي دا اوړی دی دا ګرمي دی
بل سوال زړه ته دا راځي چې الله وایي چې دا ما تیار کړی د کافرانو لره، ولې مسلمانان به جهنم ته نه ځي؟ نه نه نو دلته خبره د کافرانو نه جواب دی ها نو ګناهګار مسلمان کافر خو نه دی، ګناهګار مسلمان کافر دی نه دی کافر، خو مؤمن دی ناقص الایمان دی، ایمان یې کمزور دی. جواب یې داسې دی خو تعبیر به بدلې، هغه دا اصل د کافرانو دپاره دی د مسلمانانو ته تبعا ورننوځي، تبعا یعنی د کافرانو په تابعدارۍ کې ورننوځي. او د دې داسې مثال دی، بعضو علماو دا مثال ورکړی دی په تفسیر کې چې ته یو کس له روټۍ ورکړي یا روټۍ وکړي چې پلانیه دا دعوت ستا دپاره دی او د هغه سره دوه نور راشي، اصل د دعوت یو کس دپاره دی ورسره تبعا دوه نور، نو اصل جهنم د چا دپاره دی؟ کافرانو دپاره. مؤمنان یا مسلمانان تبعا ورننوځي چې په هغو کې بعض ګناهونه او نافرمانیانې راغلي دي چې هغه نافرمانیانې مناسب نه دي د مسلمان د شان سره. نافرماني کول دا خو د کافر صفت دی، خو چې کله دي مسلمانانو بعضو په ځان کې دغه صفت راوستو د الله بعض نافرمانیانې وکړي نو دوی هم حقدار شو د جهنم. نور جهنم د مسلمانانو دپاره نه دی، اصل دا د کافرانو دپاره. نو په دې کې یو قسم خوشحالیم ده د مؤمن دپاره، خو دا خوشحالي هسې خوشحالي نه ده چې ته ډډه ولګوه، نه، خوشحالي هله ده چې ته کوشش وکړې ځان د دې جهنم نه بچ کړې. ښه بله خبره اوس چې ما ته اوس تا بل اوس دا خبره ذکر کړې وه چې د الله دا طریقه ده چې په جهنم پسې تذکره د جنت کوي، جنت پسې جهنم کوي، کافرانو پسې د مؤمنانو کوي، مؤمنانو پسې د کافرانو کوي. ولې؟ چې ژوند د امید او د یېرې په منځ کې، لکه اوس یو سړی د ایتونه واوري نو زړه کې یېره پیدا شي، نو صرف یېرېږم راشه نور ایتونه هم شته. بله دا چې نږدې د کافرانو انجام، نږدې د کافرانو تذکره وشو نو د هغوی انجام بیان شو. د کافرانو تذکره کوم ځای کې وشوه؟ وان کنتم فی ریب، که چېرته تاسو شک کې، نو شک خو کافرانو کړی دی، دغه شان د الله سره شریکان دا خو کافرانو جوړ کړي، انجام د هغوی دا دی. نو چې دا کار یې نه دی کړی او په قرآن یقین دی مضبوط او شک پکې نه کوي او د الله سره شریکان نه جوړي، د دوی انجام دی اوس هغه ذکر کېږي. وبشر الذین آمنوا، او زیرې ورکه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، دوی له اوس زیرې ورکه. مخکې آیت تیر شو که نه، ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم، که ته یېره ورکې او که دوی له نه ورکې یېره. دلته وایي وبشر، زیری ورکړه. نو د پیغمبر دوه کاره دي، یېره ورکول او زیری ورکول. اوس دلته زیری د مؤمنانو دپاره، چا دپاره چې ایمان یې راوړی دی. لنډې او پلنې خبرې علماو کړي دي، حاصل دا دی چې ایمان راوړه دې ته وایي چې موحد دی. صحیح ایمان دا دی، صرف دغه ایمان قابل قبول دی د الله په نزد چې په هغې کې د الله سره شریک نه جوړ کړی شوی، بس. نور دا کلمه خو ډېر خلک وایي که نه وایي، ډېر خلک کلمه سره د کلمې بت ته سجده، سره د کلمې قبر ته سجده، سره د کلمې پلانې د الله سره برخدار دی، د پلانې د الله سره حصه ده، پلانې یې را مدد شي. نه نه، دلته مراد دی وبشر الذین آمنو چې ایمان خالص دی، د شرک نه صفا دی. نو را بشي تذکره په سورة الانعام کې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم،
او دا فائدہ یاد کوي قرآن ګوره کله نه کله د یو بل تفسیر کوي لکه یو آیت د بل ځای وضاحت کوي هغه بل د بل ځای کوي داسې او کله حدیث د قرآن وضاحت کوي دغه شان حدیثونه د یو بل وضاحت کوي او کله حدیث کې او خبرې وضاحت قرآن کې موجود دي ځکه چې وحی ده دا وحی دا وحی نو د یو بل نه جدا کیږي نه اوس دا څوک دي آمنو سورة الانعام ته لاړ شه کنه الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم مؤمنان هغه دي چې ایمان یې راوړی دی او د خپل ایمان یې ګډوډ کړی نه دی د شرک سره ظلم شرک ته وایي نو ګوره ما وی کله حدیث وضاحت کوي نو بیا پیغمبر په حدیث کې ویلي دي چې د ظلم نه مراد شرک دی ها دویم صفت په دې خلکو کې دا دی چا دپاره چې را زیری دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي بل ورځ ما تاسو ته خبر وکړه چې ایمان اقرار د ژبې دی د زړه عقیده ده او عمل بالجوارح اعمال دي پکې دننه صرف دا نه چې زه اقرار کوم او زه تصدیق کوم او بس ډډه مې لګولې نه وعملوا الصالحات قرآن کی ځای په ځای به درته اورئ چې الله ایمان او عمل صالح یو ځای ذکر کوي نو دا څنګه مؤمن دی چې عمل صالح پکې نشته اوس د عمل صالح څه ته وایي بدي کې مفسرینو ډېرې خبرې کړي خلاصه د هغه ټولو خبرو دا ده چې عمل صالح هغه دی چې هغه خالص د الله دپاره وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه بس خالص د الله دپاره وي دا خو دې ځکه هم راله آمنو لکه چې موږ وایو آمنو مطلب خالص بندګي د الله کړې ده بیا د عمل نیک عمل دی نو نیک ته معنی چې د پیغمبر په طریقه دی نو هر هغه عمل چې د پیغمبر د طریقې خلاف وي هغه به عمل صالح نه وي لکه اوس یو سړی دی دا وایي چې د ماښام د مانځه نه بعد زر پیرې سبحان الله ویل پکار دي ماښام د مانځه نه بعد جمعات کې زر پیرې به سبحان الله وي او د نیک عمل نه دي څوک راشي د عوام خو دې ته سوچ نه عوام خو به ظاهري عمل ته ګوري مړه وایي ناشنا مولیان راوتي دي اوس د الله ذکر ته هم نیک عمل نه وایي ورته وایه ته د نیک عمل په معنی نه یې پوه نیک عمل هغه دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نو د چا دپاره چې زیری دی ګوره په زیري کې یو څو خبرې زه چې کور نه راوځم زه نن به زه مختصر خبرې کوم بیا اوږدې شي خبرې په زیري کې یو څو خبرې زیری ورکوونکې او چاله زیری ورکوي او پسې ورکوي او ولې ورکوي نو دلته زیری ورکوونکی څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا ته ورکړی کېږي مؤمنانو ته بس نه دلته ما ته اوس زه دنه سوال وکړم د آیت ته ګوره به دې کې څه دي بل ځای ته مه ځه زیری د چا دپاره دی چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي دا زیری د څه دی هغه به اوس تاسو واورئ او دا زیری ولې دی نو زیری ولې دی د هغې هم جواب وشو ولې دا زیری ورکړی کېږي صرف نیک اعمال یې کړي دي ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي زیری ورته ورکړی کېږي په جنت او په دې آیت کې د مؤمنانو دپاره څلور قسمه زیري دي څلور نعمتونه ها دا نعمتونه څه دي واورئ ان لهم جنات چې بېشکه دوی دپاره جنتونه دي جنتونه دي ګوره دې جنت ته جنت په دې وایي ځکه چې دا په ونو کې پټ دي جن ګوره پیري ته څه وایي جن ولې پټ دی ماشوم چې د مور په خېټه کې نو څه ورته وایي
جنین ځکه چې پټ دی. نو جنات هغه باغونه چې پټ دي په ونو کې، ځکه دې ته جنت وایي. او انشاءالله دې ښه تفصیل به په اخرنو سپارو کې راځي. هلته الله د جنت بیا ښه تفصیل بیان کړی دی. تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. ګوره که باغونه یي اوبه پکې نه بهیږي نو هم د دې باغ مزه نه وي. باغ خو هله مزه کوي چې پهې کې څه وي، وله پکې بهیږي، نهر پکې بهیږي، اوبه پکې. او که ډېر ښایسته ځیله ورشي که نه او ډېر شینې او مزېداري، خو چې د اوبو دا شړلاری پکې نه وي که نه نو د هغه ځي مزه هغه نه وي. لږ غونته کې ځای به وي داسې شین به وي، ورسره خوا کې داسې لښتۍ به روانې او د اوبو د اواز په غوږونو لګي، د هغې ځان له مزه وي. کله بعضو ځایونو کې د بعضو حکومتونو داسې هغه په زور هغه ځای شین کړی لکه دغه بوټي وله راوړي یو شی بل شی، خو هغه شان ښایست نه هغه کوم چې الله پیدا کړی او بیا پکې د اوبه بهیږي. نو د جنت نعمتونه خو پوره پوره نعمتونه دي، خو ناقص نه دي. نو باغ دی او بهیږي پکې ولې. تفصیل د ولو به راشي انشاءالله په سورة محمد کې. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړی شي دوی ته د هغې نه څه میوه د پاره د خوراک. اوس ګوره جنت دی، ښه ښایسته جنت دی، اوبه پکې هم به وي، خو چې رزق پکې نه وي نو هغه مزه څه ده، هغه بیا نیمګړې ده. نو الله وایي نه، رزق به وي او څه ناشنا رزق به وي، ناشنا میوې به وي. واوره اوس دا څنګه میوې دي، هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دغه جنت نه څه میوه رزقا د پاره د خوراک. قالوا وایي به هغوی هذا الذي رزقنا من قبل، دا هغه څیز دی چې راکړی شوی و موږ ته مخکې د دې نه. هلکه وایي دا خو داسې میوه ده چې مخکې د دې نه موږ ته راکړی شوی ده. اوس دې کې بیا دوه خبرې دي چې بې پوه شي نو مختصر دي چې جنتیانو ته چې کله میوه ورکړی شي، لکه مثال انګور، نو دوی چې کله د انګور خوري نو وایي چې دا خو موږ له مخکې هم راکړی شوی. نو مخکې نه مراد د یو قول مطابق دنیا دی. ګوره دنیا کې موږ انګور خوړلی. خو د آیت ساتئ عبدالله ابن عباس او نورو سلفونه نقل دي چې صرف نومونه یو شان دي، د جنت د میوه او د دنیا د میوه، نور خوندونه یو شان نه دي او دا کیدی نشي. کوم ځای د جنت میوه او کوم ځای کې د دنیا میوه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه کسوف په منځه کې او نور چې کله تور شوی نو زه ورمخکې شوم د دې غوښته مې چې د جنت د دې انګور نه راوشو کوم، او که ما راشو کولی وی نو چې څو پورې دنیا وی تاسو وبېلېږي وی. نو اوس دا ناشنا میوه ده، داسې دنیا کې کوم ځای کې ده، خو صرف څه یو شان دي نومونه. انګور هلته دی، انګور دلته دی. نو د جنتیان به چې وګوره دا انګور خو موږ ته دنیا کې هم راکړی شي، خو خونې بدل دی. یا معنی دا ده چې وګوره لږ ساعت مخکې هم دقه انګور موږ خوړلی، خو د هغې خوند جدا دی، د دې جدا دی. دا اوس بل نعمت دی. لکه انګور څومره دانې دي، دا ستا مخې ته مثال کې به جنت کې دي، د هرې دانې ځان له خوند دی. نو دا جنتیان به وایي چې وګوره دا خو لږ ساعت مخکې هم دقه انګور راکړی شوی دی، د هغې په شان دی، یعنې شکل کې نوم کې، خو خوند کې څه دی جدا دی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، او راوړی بشي دوی ته دا رزق چې مشابه به وي. اوس دلته بله خبره،
یو شان به وي مشابه معنی یو شان به یو شان به د څه سره نو یو تفسیر یې دا دی چې د دنیا د میوو سره په څه کې به د دنیا د میوو سره یو شان په نومونو کې یا معنی دا ده چې دواړه به په شکلونو کې یو شان دا مخکې چې دا وخوړه او دا وخوړه خو په خون کې به څه جدایي یا معنی بعضو علماو دې ذکر کړې ده وایي دوی ته به دا میوه ورکړی شي دا رزق چې ټول به یو شاني مشابه به متشابهه یو شان به په څه کې یو شان به په ښایسته خون کې په مزه کې په کمال کې په صفایي کې نو د جنت ټوله میوه صفا ده د جنت ټوله میوه یو شان خوندوره ده دا نه چې خون یو شان دی خوندوره ده معنی ده چې په ټولو کې ښایسته خوند پروت دی د جنت ټوله میوه په رنګ کې مزیداره ده د جنت ټوله میوه هغه نه خرابېږي نو دا معنی ده او حدیث کې دا راځي چې دې ته یو راشو کوي نو چې هغې ته وګوري بل به راغلي او را به شي په صورت الانسان صورت الدهر کې الله به ورته دا میوې را نږدې کړي دومره م الله نه ستړي کوي چې د میوو د راشو کولو دپاره دوی ودرېږي دا به ورته الله را نږدې کړي ها و جنت هم دی ښایسته اوبه پکې بهیږي او رزق پکې هم ښه ناشنا رزق دی خو چې ملګری پکې نه وي نو مزه نه کوي یوازې یو سړی دې اوسېږي که ځکه زه دې بعضو ملګرو ته وایم زه یم چې حتی الوسه کوشش پکار وي چې سړی د ښځې سره یو ځای ژوند تېروي که هغه دی په هر ځای کې چې ګزارې کېږي اوس یي نو د ښځې سره یو ځای ژوند تېرول پکار دي ځکه که تا سره هر قسمه نعمت دی او ملګری د سره پکې نه وي نو دا نعمت مزه دا نه کوي نو الله وایي دغه نعمت پکې هم شته ولهم فيها أزواج مطهرة او د دوی دپاره به په دې جنتونو کې بیبیانې وي پاکې کړې شوي بیبیانې به وي ازواج جمع د زوج ده نارینه او زنانه دواړو دپاره دا ټکی استعمالېږي او دا په اصل کې جوړې ته وایي د نارینه جوړاله پوره کېږي چې زنانه ورسره وي د زنانه اله چې نارینه ورسره وي دا الله داسې پیدا کړي دي او د دې تفصیل به م انشاءالله پر روانو ایتونو کې راځي نو بیا هغه سړی به د ژوند د خون نه څه خبرې لکه دا بعض وایي که نه وایي دا واده چې نه دی کړی دوی د دوی څه دي مزید نه مزه نه ده ځکه چې دی په هغه طریقه اوسېږي چې هغه اصل کې الله داسې نه دی پیدا کړی دی دپاره الله خو داسې پیدا کړی را به شي په صورت الروم کې چې الله د پیدا کړي ده جوړه دې دپاره ده چې په ژوند کې سکون راشي اوس دا جدا مسله ده که په تا باندې بلا وړېدلي او ته ترې خفه یې نو نورو ته خو مه وایه دا خو د سړي خپل قسمت دی نور ده دا جوړه د څه دپاره د سکون دپاره او د آرام دپاره او ځکه چې کله یو سړي ته سکون نه میلاویږي په ښځې سره او ښځې ته نه میلاویږي په خاوند سره نو د دوی دا ژوند نیمګړی دی ګوره دا ژوند د الله څه ناشنا پیدایش دی چې د دې مخلوق یې کړی دی دا ژوند ډېرې مرحلې لري او صحیح ده چې د دې امت عمرونه کم دي خو بیا هم شتي کلونه دي کلونه څه معمولي خبره خو نه ده دا دومره ژوند تېرول کله غریبي کله مالداري کله بیماري کله روغ کله خفه کله خوشحاله کله ستړی کله په ارام دا بغیر د ملګري نه تېرېږي اوس که یو سړی وایي چې مور پلار نو مور پلار هم یو وخت د سړي نه لاړ شي ورور دسینی ملګری خور او که دا د سره وي دا ټول نو د ښځې او د خاوند بیا بله رشته ده
هن لباس لکم وانتم لباس لهم. او د دې تفسیر به م انشاءالله واورئ په سورة البقره پر روان درسونو کې چې د دې څه مطلب دی چې دا سړی د ښځې لباس ته او ښځه د سړي لباس ته. نو دا خبره غلطه ده د دې بعضو چې د دې بې واده شوو دا ژوند څه دی وایي دا ښه ژوند دی او دا هغه څوک دا خبره کوي چې هغه ته به ژوند کې مشکل وي. نور دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې چا ته په ژوند کې سکون وي چې دا بې واده ژوند څنګه و. ګوره سبحان الله سړی چې واده وکړي دی منډې مو وي او رزق را پیدا کوي او سختې او مسلې په دې هر څه کې ورته ښودي ځکه چې ملګری دی یا بچي دي یو لار ورته پیدا شوې ده او په هغې کې لګیا دی مصروف دی. دا چې بې واده لګیا دی د څه لار ده څه جهت یې معلوم دی هېڅوک نه لري. نو ځکه الله وایي چې په جنت کې هم ملګری شته. اوس دا حورې دي د دې تفصیل به هم راځي او دا د دنیا دا ښځې هم کیدی شي که چېرته داسې جنتیانې که چېرته دا جنتیانې او د دنیا دا خاون هم دې ښځې سره میلاویدی شي که چېرته جنتي. ما ته یو څو ورځې مخکې یو زنانه ټلیفون کړی او ډېر ناشنا تپوس یې کړی او ډېرې متاثره کړی نو هغې د خپل خاون خبره شروع کړې و هغه مړ دی 2 کاله کېږي چې مړ دی او یو بچی دی معنی دا چې یعنې عمر د دې زنانه ډېر نه دی هلک و بس مړ شوی نو په دې خاون پسې ډېر زیات وژړل وی ډېر ښه سړی او داسې یعنې په دې جړا کې بلکل لکه بس بې اختیاره دغه خاون صفتونه یې کول او دیندار او سړیتوب والو زما یې ډېر خیال کوو او ډېر د الله نه یېرېدو او دا داسې ما ورته ویم الله دې وبخي چې دومره ښه سړی انشاءالله الله به یې وبخي. سوال څه دی وایي سوال دا دی چې زه اوس یعنې بل واده نه کوو ولې وایي زه یم چې جنت کې دغه خاون بیا وینم او د هغه سره میلاو شم نو سوال دا دی زړه ته مې دا سوال لګه داسې نه چې دا وخت داسې تېروم والله راله بیا رانه کړي نو الله به یې راکړي په جنت کې. نو زه ډېر حیران شوم سوال جدا خو حیران شوم د دې زنانه په محبت باندې د خاون سره چې دا د باقي ژوند ټول دې دپاره تېري چې جنت کې الله راکړي او حیران شوم د هغه رور په دې سړیتوب باندې چې دا ښځه پې دومره مینه ده ځکه چې ګوره ښځه په مال دا نه مینېږي الا هغه چې دنیا والی شتي پکې دي زنانغوا لګي نور د ښځې اهم څه چې په سړي کې پکار وي هغه سړیتوب دی او هغه اوچت کردار او اوچت خوی دی. نو دا ښځه د سره په دنیا کې میلاویدی شي عفوا په جنت کې چې کله دا صحیح جنتي او دا سړی هم د خپلې ښځې سره میلاویدی شي چې دی جنتي. ښه باغ دی رزق دی ملګری دی خو یره دا دی چې د دې جنت نه کیدی شي د دې باغ نه مې څوک وباسي دا یره هم سړي ته راسي او په دنیا کې دا یره وي همیشه یې دا یره ولې همیشه یې دا یره د مرګ یره ده ځکه وختي تور مزه ده نن ښه خوشحاله دی سبا قبر کې پروت دی نو دغه یره هم ختمه شوه وهم فیها خالدون او دوی به په هغې کې همیشه یي. څه ناشنا نعمت دی چې دومره ښایسته نعمتونه یي او هغه بیا همیشه یي الله دې موږ ته نصیب کړي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی په دې 28 نمبر آیت کې د دې مثالونو بیانولو حکمت ذکر کوي ولې نږدې مثالونه بیان شوي دي پرون بیان شو کنه د اور او د اوبو د وضاحت حال د منافقانو دپاره بیان شي. اعتراض دا شی و کله چې وي د منافقانو د 2 مثالونه بیان شو قرآن کې نو مشرکانو اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې مثالونه بیانېږي او یا بعض مفسرینو شان نزول دا لیکلی دی
چې کله سورة الحج کې الله د مشرکانو د معبودانو مثال د مچ سره ورکو او په سورة العنکبوت کې د جولا خبره وکړه، نو هغوی اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې الله کله مچ ذکر کوي او کله ماشه ذکر کوي او کله جولا ذکر کوي. مثال خو د انسانان بیانوي، الله ته څه ضرورت دی چې مثال بیانوي؟ اوس دا د هغوی کوم عقلتیا ده؟ الله باچا دی فعال لما یرید، چې څه کوي کوي. بل دا چې دا خبر د الله د شان خلاف خو نه ده، بلکې دې سره خو د الله سره هغه محبت ښه ډېرېږي چې الله د مخلوق د وضاحت دپاره مثالونه بیانوي. د الله په شان کې څه کمی خو رانغی. نو ولې ذکر کېږي؟ د هغې جواب ان الله یقینا الله لا يستحيي أن يضرب مثلا حیا نکي د دینه چې بیان کی یو مثال لره ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها یو مثال لره د ماشي یا د هغې نه بره. ګوره د قرآن په ترجمه چې نه پوهېږي که نه او په تفسیر، نو په دې به هم نه پوهېږي چې کوم ځای کې ودرېده پکار دی او کوم ځای کې نه. لکه اوس یو سړی قرآن تلاوت کوي ان الله لا یستحي، په دې ځای ودرېد، خبره یې غلطه کړه، بیا څه معنی شوه؟ الله حیا نه کوي. ما ته یو پیر یو ملګري ټلیفون کړی و، عربی و، جومات کې امام و، یو کس پکار دی چې دلته مونځ کوي تراویح دپاره. ما پسې یو کس ولیږو پوښتنو او قرآن ورته ډېر مضبوط یاد و، ما دا ډېر تکړه ملګری چې هفته یو نیمه کېده، بیا ما ته ټلیفون وکړو چې خفه نه شي، د هغه چې کوم حق و څه و، ما ورسره خبره ختمه کړه. ما ویل هغه ډېر ښایسته اول وي، ښایسته اول هر څه برابر دی، خو هېڅ پته ورته نه شي چې کوم ځای کې ودرېږي او کوم ځای کې نه ودرېږي. نو ما په زړه کې وي چې دا جاښه خو زموږ د 95% قاریانو دی ټول، تاله زه بل قاري کوم ځای کې راولم؟ دې باندې خو هغه قاري پوهېږي چې هغه قرآن پوهېږي چې دلته ودرېده مناسب دي او دلته مناسب نه دي. اوس یو قاري دی، نه ترجمه کړې ده، نه تفسیر، نه د عالم سره ناست دی، دی خو صرف د قرآن تلاوت کوي، دا پته هم نشي چې دلته ودرېده مناسب دی یا نه دی مناسب. ځکه بیا د تجوید په علم کې خاص یو باب علما ذکر کوي، باب الوقف والابتداء، چې په کې مسلې ذکر کړي په کوم ځای کې به ودرېږي او د کوم ځای نه به شروع کړي. نو ذکر ته دا خبره مې د دې دپاره وکړه چې په دې قرآن ځان پوه کوي. ان الله لا یستحي، یقینا الله حیا نه کوي. دلته دا خبره یاده کوي چې د الله دپاره دا ثابت دی چې حیا کوي او دا ثابت دی چې حیا نه کوي. او څومره چې الله وایي دومره پې زمونږ ایمان دی. نو د الله یو حقیقي صفت دی حیا کول، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. د الله حیا داسې نه ده لکه څنګه چې د انسانانو ده. لکه اوس حدیث کې راځي چې ان الله حیي کریم، الله حیاناک دی، کریم دی، چې کله څوک ورته لاس اوچت کړي نو حیا وله ورځي، د لاسونه وله واپس خالي نه رالیږي. امام ابو داود دا روایت راوړی. هلته ثابته شو چې الله حیا کوي. دلته دی چې الله حیا نه کوي په مثال بیانولو کې. سورة الاحزاب کې به راشي والله لا یستحیي من الحق، او الله په حق بیانولو کې حیا نه کوي. نو دا ثابت دی د الله دپاره، څنګه چې د الله د شان سره ښایي. حیا یو اوچت صفت دی چې ځان کې راوسته پکار دي، خو هغه حیا چې شریعت یې غواړي. حیا څه ته وایي؟ لنډ تعریف یې دا واله، یو داسې خوی دی چې تا د رذیل اخلاقو نه بند ساتي. بس یو داسې خوی دی چې تا د رذیل اخلاقو نه، د غلطو کارونو نه، د غیر مناسب کارونو نه بند کړي. دې ته څه وایي؟ حیا. ورشه لکه د پلاني ته دا خبرو در حیا راشي،
سپین ګیری ته اوس ته د یو ناشنا اخلاق دي چې ته د دې کار نه منع کړي خو الله هغه حیا ګورې نه غواړي زموږ نه چې د حق نه تا منع کړي لکه اوس مثال کې سړی زه پلار ته نصیحت نشم کولی ځکه چې حیا راځي حق نشم بیانولی ځکه چې حیا راځي دا حیا الله نه غواړي او په دې باندې زما ځان له یو بیان د هغه واورئ حیا هغې کې ما تفصیل کړی ها الله حیا نه کوي د دې نه چې بیان کې یو مثال لره د ماشي ما بعوضه بعوضه څه ته وایي ماشي ته وایي فما فوقها یا د هغې نه بره په قرآن کې اولنی حیوان چې ذکر شوی دی هغه څه دی ماشي غوا کوم ځای کې دې نه مخکې غوا شته نشته او اخرنی څه ذکر شوی دی فیل هتی او سبحان الله دا یو فایده ده کوي چې دا هتی او ماشه دا یو شان دي څنګه یو شان دي خپې صرف دې کې د دغه تې په اندامونو کې لږ زیات دی دا ماشه ځکه چې هتی څلور خپې لري او ماشه شپږ لري او خړتم د اتیم دی او خړتم د ماشین دی نور یو شان دي او بیا د ماشه ته په دې زیات دی چې دی وزرې لري او په دغه اوړو کې خړتم کې الله دومره زور اچولی دی چې دا د هتي د سرمنې په شان په مضبوطه سرمنه کې وردننه کوي او بعض څاروي ګورئ دي دله سمري ماشه یې وچي چې نو څه شي مړ شي هغې څومره وړوکی ښکاري نو د الله څه ناشنا قدرت دی چې دې ماشي ته سړی څه وچوکي که نه نو د الله ناشنا قدرت په دې رامخې ته شي او ځکه یو شاعر په دعا کې په شاعرۍ کې دعایه خبرې کړي دي او کلمات یې ویلي دي څه ناشنا چې د انسان په جسم باندې د غونه یې ذکر شي الله ته وایي ویا من یرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ای هغه الله چې ته د شپې په تکه توره تیاره کې د ماشي دا وزرې اینې او د هغې لڼوالی اوږدوالی اینې د الله دې قدرت ته ګوره په توره تیاره کې د عرش نه د ماشي وزرې اینې ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي او یا غزاته چې ته د ماشي د زړه رګونه د هغه په سینه کې دننه هغه ته یینې اشنا قدرت دی د عرش نه د ماشي په سینه کې چې کوم زړه دی په دې زړه کې چې کوم رګونه دي د الله یینې او په دې کې چې کومه وینه روانه د الله یینې والمخ في تلك العظام النحلي او په دغه کمزورو اډوکو کې چې دننه کم مغز دی هغه ته یینې والمخ في تلك العظام النخلي په دې کمزورو اډوکو کې چې بیا کم مغز دی هغه الله د عرش نه یینې نو ځکه بیا وایي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول نو د دې بنده د توبه قبوله کا او دته بخانه وکړه د ده نه چې کوم زیاتي شوي دي په پخوانۍ زمانه کې د هغې بخانه ورته وکړه نو څه ناشنا قدرتونو والا رب دی نو الله حیا ده کوي دې کې چې مثال بیان کړي د څه د ماشي حکمتونه دي کې سری دا به سبا ذکر کوو ځکه چې وخت یو څو منټه پاتې دی خو دا فایدې یې ده کوي چې قرآن کې ځای په ځای الله د حیواناتو تذکره کړې ده بلکې بعض صورتونو نومونه
هغه په دې سره ایښودی شوي دي لکه سورة البقرة، الأنعام، النحل، النمل، العنكبوت، سورة الفيل، سورة العاديات. بیا قرآن کې د څو حیواناتو تذکره ده، نو بعضو علماء 20 ذکر کړي دي، بعضو 1 ذکر کړي دي، بعضو 2 ذکر کړي، ځکه چې د بعضو پکې لکه مثال کې د غوا تذکره راغلې ده، نو غوا او غوایي 2 حساب کړي دي، او اوښه دا 2، او مار، نری مار، غټ مار، اژدها، او دا ټول جدا جدا حساب کړي، بیا د هغوی حساب زیات دي. خو قرآن کې د یو څو حیواناتو نوم دی یادې که. قرآن کې د اوښ تذکره راغلې ده په 14 ځایونو کې، اوښ، او چې اوښ ویلی شو نو اوښه پکې داخله شو. بعض علما هغه دواړه جدا جدا ذکر کوي. دغه شان قرآن کې د ماشي تذکره راغلې ده په کوم ځای کې؟ سورة البقره کې 2 شو. قرآن کې د قچر یا خچر چې ورته وایي د هغې باس راغلی دی، والبغال په سورة النحل کې. په قرآن کې د غوا باس راغلی دی، د غوا تذکره شوې ده 9 پیرې، بلکې صورت نوم دی سورة البقره. دغه شان قرآن کې د مارانو تذکره ځای په ځای شوې ده، اوس هغه بیا نری مار په کوم دی، غټ په کوم دی، اژدها په کوم دی، خپل خپل ځای کې به انشاءالله باس راشي. قرآن کې الجراد د مولخ باس 2 پیرې راغلی دی، الجراد. او قرآن کې اس 15 پیرې ذکر شوی دی، اس، الخیل. قرآن کې حمار خر چې دی 6 پیرې ذکر شوی، او قرآن کې مهې 15 پیرې ذکر شوی دی. قرآن کې د خنزیر تذکره 15 پیرې شوی ده. قرآن کې د شرمخ باس 3 ځایونو کې راغلی دی، او قرآن کې مچ په 2 ځایونو کې ذکر شوی دی. د درندگانو تذکره السبع په سورة المائده کې باس شوی دی، السبع درنده. ها د بیزی باس په سورة الانعام کې راغلی دی. د چندخ تذکره په سورة الاعراف کې شوی ده، والضفادع. او قرآن کې مارغه 20 پیرې ذکر شوی دی، الطیر. بیا اقسام دي داغې. دغه شان د جولا عنکبوت باس 2 پیرې شوی دی. 2 پیرې په قرآن کې کارغه ذکر شوی دی، او 1 پیر پکې د هاتي باس راغلی دی په سورة الفیل کې. او قرآن کې د ازمري باس په سورة المدثر کې شوی دی، اسد، شیر چې ورته وایي. او قرآن کې د قمل سپږې تذکره په سورة الاعراف کې شوی دی، سپږ الله ذکر کړی دی. د سپي تذکره 15 پیرې شوی ده قرآن کې. او د ګډې باس په سورة الانعام کې راغلی دی، او په نورو ځایونو کې هم شته، یا بل ځای کې هم شته. د مچۍ تذکره په سورة النحل کې شته. د میږي تذکره 3 پیرې قرآن کې شوی ده. د مولا چرګک تذکره په سورة النمل کې شوی، او 3 پیرې په قرآن کې شادو ذکر شوی دی. دا ما بغیر د تفصیل نه تاسو ته لکه اوس کوئی چې بعض علما وایي چې نه زیات دي کم دي، ما تاسو ته هغوی تفصیل کوي. بیا مارانو کې اقسام دي، ګډ او ګډه، غوا، غوایي، هغوی بیا دغه تفصیل پکې ذکر کوي. په دې باندې به اکتفا وکړو، د آیت په منځ کې پاتې شو.
فما فوقها د فما فوقها وضاحت بم سبا کو او د دې مثال د بیانولو الله څه حکمتونه ذکر کړي دي د دې تذکره به هم کوو والله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.